ای د دین ګلانو کلیو حافظانو زر موسم لسپین تاجونونا سمرا بختوری دکی ټول انوارونونا سمرا بختوری دکی ټول انوارونونا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمنو لیدونکو او سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمنو دوستانو د بلجیم هیواد نه چې کوم روړ 200 هیرو مرسته کړې وه چې د هغې نه 11,900 افغانۍ جوړې شوې. په مخکې ویډیوګانو کې به یې تاسو هم ذکر اورېدلی وي. د هغې روپو نه 4,480 افغانۍ پاتې وي او دغه مدرسه چې اویا شپېني طلبا لري او د چایو او بورې ورته مشکل او همدارنګه د ګیس، نو دې ته مو دغه افغانۍ موږ را کلدارې کړې. 11,980 کلدارې ورنه جوړې شوې. په 100,000 روپۍ مو دغه د بورې بورې واخیسته او 4 کیلو او 300 ګرامه مشنې چای راوړې او همدارنګه د دغه اویاو شاګردانو 6 ګروپونه دي چې هر یو ګروپ یې یوه ګیسپیپه لري. د 6 واړو ګیسپو کې مو 1 کیلو ګیس واچول. نور چې په دغه مدرسه کې کومې ستونزې وي دا به درته مولوي صاحب محترم ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا کوم ځای کې چې موږ اوس فعلا نولیارو دې ته مدرسه دارالقرآن بره ګړکو چې د دور بابا د ګړکو په ساحه کې موقعیت لري او فعلا د المقدس خیریه بنسټ چې ورور سره د بلجیم نه مرسته کړې وه، د هغه د مرستې څه حصه یې راوړې د طلباو له بوره او ګیس او شنې چای په اخیستې دي. همدارنګه دلته موږ سره په دې مدرسه کې شپېني اویا تنه طلبا لرو او د ورځې په تعداد کې تقریبا په 300 خواوشا کې جینکۍ او وړکي چې هغه دلته د الله کتاب زده کوي، احادیث زده کوي، ترجمه زده کوي. همدارنګه د مدرسه کې نور مشکلات د اوبو د تعمیر مشکلات د طلباو د بورې او د چایو هر وخت مشکلات، فقر دی، غربت دی. څه هم چې د دین د مشقتونو لیار ده، په دې چې څوک روان شي مشقتونه به برداشت کوي، خو بیا هم هغه مسلمانان چې هغوی لاس رسی کوي او وزدار دي هغوی نه خواهش کوو چې د طلبا په خپلو مرستو کې یاد ساتي او دوی سره د بورې او د چای او همدارنګه د تعمیر په جوړولو کې مرسته او کومک جاري وساتي. نو هر څوک چې د المقدس خیریه بنسټ له لارې د مدرسې سره وغواړي چې مرسته وکړه، کولی شي چې دوی سره په تماس کې شي او د دوی هر چا چې مرسته ورسره کړې ده، کومک یې ورالګلی، موږ ته نیغ په نیغه رسول الله د دوی خوشحاله او آباد کړه او الله د هغه ورور له چې دغه مرسته یې کړې ده جزای خیر ورکړه، الله د الله نیکې بدلې ورکړه، الله د مال او بچو او الوار کې برکت واچوي. واخر دعوانا الحمدلله. الحمد لله والصلاة على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة رد البلاء. زما د اسلام دی عقیدې معزز مسلمانانو ورونو، د الله رب العالمین رحم، فضل او کرم او مهرباني ده چې زمونږ او ستاسو مال اولاد بدني منډې ترړې، مالي منډې ترړې د الله رب العالمین په دین باندې لګېږي. دا د الله لوی فضل او کرم دی، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سیرت که موږ او تاسو مطالعه کړو، د رسول پاک علیه السلام هم تل د غریبانو مسکینانو سره مرسته او کومک کو او خصوصا د هغې نه د اصحاب صوفه شاګردان چې تقریبا اویا شاګردان یې درلوده، رسول پاک علیه السلام به په هغې باندې خرچه کوله او رسول پاک علیه السلام به تل تنګ دست او غریبو مسلمانانو مرسته او کومک کو. دا د رسول پاک علیه السلام وظیفه او دنده وه او دغه وظیفې او دندې لپاره موږ او تاسو ته هم حکم کړی دی. رسول پاک علیه السلام فرمایي: لا یأکل طعامک الا تقی. ستا خوراک د نه خوري مګر پرهیزګاره خلک چې تو دینداره مسلمانان او پاکدامن خلک ستا خوراک دغه وکړه. رسول پاک علیه السلام په حدیث مبارک کې وایي چې الصدقة رد البلاء. صدقې او خیراتونه د الله رب العالمین په مسافرو باندې او په تنګدسته غریبانو خلکو باندې لګول تمام آفتونه، مصیبتونه، مشکلات زموږ تاسو ته دفع کوي. الله رب العالمین د موږ تاسو په دې خبرو عمل کوي. هذا وحده.